نو د اولاد د حصول لپاره دا یو عمل دی او د قرآن مجید آیات د سورة المائده آیات دی. راځئ محترمو دغه آیات مبارک او د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. اول دغه آیات مبارک تاسو به قرآن مجید کولو کې سورة المائده به راواړوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو نن درته د اولاد د حصول لپاره یو قرآني وظیفه ښیم د سورة المائده آیات نمبر 19. که کوم یو انسان د دې آیات مبارک وظیفه راونیسي نو که بې اولاده وي الله رب العزت به هغې ته د دې آیات مبارک په برکت سره هغوی ته به رب العالمین اولاد ورکړي. بعضې خلکه د اولاد رنګه د یو ډېر بهترین نعمت نه محرومه وي او دا د هغې دپاره یو لوی د پریشانۍ سبب هم ګرځېدی شي. بعضې کسانو ته الله رب العزت دغه یو نعمت ورکړي خو هغوی بیا د اولاد په قدر باندې نه پوهېږي. یو غلطي زمونږ وي، هغه غلطي دی چې موږ صرف د اولاد سوال کوو الله موږ ته اولاد راکړي، لیکن دا سوال موږ نه کوو چې الله موږ ته نیکمله اولاد راکړي. محترمو کله سوال کوئ د اولاد سوال کوئ خو ورسره دا سوال ضرور کوئ چې یا الله موږ ته اولاد راکړي خو نیکمله اولاد راکړي. داسې اولاد نه چې هغه بیا سبا زموږ دپاره دردسر وي. بل درته یو دوه اعمال درته ښیم، که دا اعمال یو څلوېښت ورځې تاسو مسلسل وکړئ نو انشاءالله چې الله رب العزت به تاسو ته اولاد درکړي. خو د دعا طریقه مې ورته وښوله چې د اولاد دپاره به سوال هم کوئ خو سوال به په داسې طریقې کوئ چې یا الله ما ته نیکمله اولاد راکړي، داسې اولاد راکړي چې زه په هغه باندې په هغه باندې په ژوندانه باندې خوشحاله یم او که زه مړم بیا پې باندې زه هم خوشحاله یم، یعنې ما ته نیکمله اولاد راکړي. نو د اولاد د حصول لپاره دا یو عمل دی او د قرآن مجید آیات د سورة المائده آیات دی. راځئ محترمو دغه آیات مبارک او د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. اول دغه آیات مبارک تاسو به قرآن مجید کولو کې سورة المائده به راواړوئ. 19 نمبر آیات دی. آیات مبارک دا دی بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملک السماوات والارض وما بینهما یخلق ما یشاء والله على كل شيء قدیر. که د آیات چاته ګران وي دا کو داسې اورئ نو تاسو ته باسې بیسه لکه ګران به ښکاري، خو چې کله قرآن مجید کولو کې نو دا وظیفه تاسو په قرآن مجید کې هم کولی شئ. قرآن مجید ته ګورئ او دا وایئ، که په یاد نه شئ کولی هغې ته ګورئ بیا وایئ تاسو. نو دغه یو آیات مبارک چې کم خلکه د اولاد رنګه د بهترین نعمت نه محرومه وي نو هغوی دې تر د 140 ورځو پورې روزانه پابندۍ سره د عمل کوي. دغه آیات مبارک به روزانه 300 کرته په یو خوږ څیز باندې وایي، هغه به باندې دم کوي دا خوږ څیز او بیا به ښځه او خاوند دواړه خوري. 140 ورځو کې به انشاءالله الله جل شانه دوی باندې رحم وکړي. دویم نمبر عمل دا دی چې دې سرې به روزانه 140 ورځې روزانه به 101 پیرې دا به سورة الکوثر وی، انا اعطیناک الکوثر سورت به وی، او بیا به 101 پیرې به دغه وی، 101 پیرې به بسم الله وی، یعنی هر کرت به سره بسم الله الرحمن الرحیم وی، بسم الله الرحمن الرحیم، او بیا هغه په یو خوږ څیز باندې به دموي او دغه دواړه به خوري ښځه او خاوند. انشاءالله د دې په برکت باندې به الله رب العزت دوی ته اولاد رنګه بهترین چې دا کم نعمت دی دا ورته رب العالمین ورکړي. او دا صرف د خولې ویلو خبره نه دی، دا د قرآن مجید آیات دی. په دې کې رب العالمین یو لوی پاور ایښودی دی، یو ډېر لوی طاقت پکې رب العالمین ایښودی دی چې هر قسمه طبیبان راغونډ شي د قرآن مجید د یو آیات مقابله نشي کولی. نو یقینا په دې کې یو ډېر لوی اثر دی او دا بالکل اثر کوي. په دې کې رب العالمین دغه قوت او طاقت ایښودی دی، لیکن دې باندې کامل یقین او کامله بروسه به په الله جل شانه باندې ساتي.
که زه یو عامه ګوله وخورم که دې باندې زما عقیدوي وکنئ خو دا خپل اثر کوي، لیکن قرآن او حدیث اسماء حسنه چې موږ د دې دا خپل وظیفه راونیسو نو دا یو داسې څیز دی چې دې باندې به عقیده مضبوطه ساتي. خو کله د عقیدې کې ګډوډي وي یاره دا کار کېږي که نه کېږي، دا به وشي که به نه شي، نو بیا دا کار مه کوه، دا کار ستا نه کېږي، ځکه په دې کې شک نه چلېږي. دا به بالکل په یقین سره کوي او که یقین سره تاسو دا کار وکړئ نو انشاءالله الله جل شانه به تاسو ته اولاد درکړي. نو محترمو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. د قرآن مجید آیات دی یو او دا بل د قرآن مجید صورت و، نو بالکل یو سل یو خورځئ تاسو په خپله وزمایئ، انشاءالله د دې ثمره او د دې چې دا کم پیدا را هغه به تاسو ته په خپله ښکاره شي. نو محترمو یو ډېره اسانه وظیفه او زبردست عمل مې درته وښودو، نو بالکل دغه وظیفه او د عمل تاسو کولی شئ. د دې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې تاسو نه تاسو کې چې هر څوک د دې هغوی ته مکمل اجازت دی، لیکن یو خبره درته کوم چې دې باندې چا نه پیسې مه اخلئ، خالص د الله رضا دپاره دا یو عمل که چاله کوئ نو وله کولی شي. البته دغه خیر دی که یو کس دی او هغه تاله د خپلې خوشحالۍ نه د خپله جیبه څه پیسې درکوي، خرچه درکوي، نو هغه به تاله بطور صدقه درکوي. ته ورته نه وایې چې ماله دونه راکړې زه به دله کار وکړم، یا به ماله دونه پیسې راکړې نو ستا کار به کېږي، یا به که دونه پیسې در رانه کړې کار در نه کېږي، یا به زه دا پلانکې کار کوم ډګرې نه، داسې به نه کوئ. ولې یو کس مجبوره وي، یو کس به غریب وي، د هغه به وس نه کېږي. ما داسې خو هم اورېدلی دي چې یو ځای کې یو کس له راغلی او ورته ویلی وي نه ماله به 20,000 روپۍ راکړې، نو هغه ولې د خپلې ښځې کالي خرڅ کړي وو بیا، نو دا ظلم دی. نو تاسو ته مې د دې اجازت درکو، خو دې باندې به دکانداري به باندې نه کوئ. یو ښکلی راز مې درته وښولو، خو دې باندې پیسې میسې تاسو نه ګټئ. دا عمل خلکو له کوئ خالص چې کوم دی الله رضا دپاره، الله به تاسو ته د دې اجر درکوي او ورسره به د دې چې کومه بدله ده هغه به ورته ملاویږي. که ته د هغو نه هر څونه پیسې په دې باندې واخلې هغې کې برکت نه وي، اگر چې تا ته به په ظاهره باندې میلاو شي خو تا به هغو سره ظلم کړي، په هغې کې به ستا دپاره خیر او برکت نه وي. نو د هغې په بدله کې به رب العالمین تا ته د دې نه چې دی بهترین څیز میلاو کړي. دا خبر یاد ساتئ که یو نعمت تا ته په ناجایزه طریقې باندې میلاویږي او ته هغه نعمت په ناجایزه طریقې باندې تا ته حاصلېږي او ته هغه یو نعمت چې دی هغه حاصل نه کړي، هغه نعمت به رب العالمین تا ته چې دی په جایز طریقې باندې درکړي. محترمو دغه رنګې په قلاق لار برته ښیم چې څونه اعمال دي دا کم چې اضافي خلک دي په دربارونو کې ناست وغیره هغوی پسې مزې په خپله تاسو کورني علاج کولی شئ د قرآن او حدیث په رڼا کې. نو دا یو ډېر زبردست عمل و چې تاسو ته مې وښولو. نو بالکل که چاته دغسې مسله وي نو هغه ځان له په دې باندې په خپله علاج کولی شي، چاله چې دی د تګ ضرورت نشته دی. نو د دې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل جایز پیدا اخیستلی شي.